د قرآن کریم په اول سپاره کې یو آیات مبارک دی. دا دومره ښایسته آیات دی چې کله د آیات مبارک یو وارې ووایې یو وارې تلاوت کړې چې څه ټیم ته وغواړې څه وخت ته وغواړې هغه وخت باندې به ته لمانځه ته راپورته کیږې او الله به تا راپورته کوي په هغه وخت باندې به راپاسوي. ډېر خلک دا وایي چې د سهار په لمانځه کې موږ ډېره زیاته سستیا کوو، د سهار لمونځ راڅخه قضا کیږي، خوب را باندې غلبه کړې وي. نو زه دا وایم درته چې هره شپه چې کله تاسې ویدېږئ نو د شپې د ویدېدو څخه مخکې دغه آیات مبارک یو وارې ووایه. دا یو ډېر مختصر آیات دی او ډېر زیات اسانه هم دی. د آیات یو وارې ووایه چې څه ټیم ته وغواړې پر هغه ټیم باندې به الله رب العزت تا راپاسوي، راپورته کوي د لمانځه دپاره. نو دغه پیغام ضرور مخکې د سره شیر کړئ. نه د معلومه چې تاسې یې شیر کړئ، یو څوک هغه د آیات ووایي او هغه ته الله رب العزت د لمونځ کولو توفیق ورلره ورکړي. نو هیله لرم چې تاسې به ضرور دغه ویډیو د پیغام مخته شیر کوئ. هغه آیات مبارک داسې دی، زه به په سکرین باندې هم درته ولیکم. بسم الله الرحمن الرحیم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحان الله. څومره مختصره آیات دی لیکن د دې اثر دومره زیات دی چې نن سره تجربه کا ان شاء الله العزیز د دې رزلټ به ته په خپل سترګو ووینې.